د موږ په وجود کې چې تر کومه پورې وینه چلیږي د دغه عاصم منیر د چې کوم جرنل په موږ باندې مسلط شوی دی دلته کې په پېښور کور کمانډر هاوس کې نوس کور کمانډر د دغه په ضد باندې او نور چې څومره فرعونیان دي دغه په ضد باندې به ان شاء الله تعالی موږ به همیشه د دوی خلاف غږ پورته کوو. ظالمان دي دا جابران دي دا دلته کې نه غواړي چې پښتانه پر امن ژوند ورکړي پر امن زندگی تېره کړي. په 2009 کې تاسو د موږ کوم کورونه وران کړل کم بزرونه وران کړل کم مارکیټونه د موږ وران کړل کوم تباهي بربادین د موږ کړلې کم بزرونه خلک د موږ تاسو وژل د اپریشن په نوم باندې او دا اپریشن چې کوم د 2001 نه راونی دي تر اوسه پورې دا اپریشن په مونږ کېږي یعنی 19 اپریشن چې کوم دی په دا قبایلی سیمو کې په دا قبایلی بیلټ کې چې کوم دی وشولې او تر اوسه پورې د مونږ دا علاقې دا مونږ دا سیمې چې کوم دی دا نه کلیر کېږي دا نه دی کلیر شوی د مونږ خلک چې کوم دی تباہ برباد شول د مونږ خلک ذهني ډیپریشن ښکار شول زمونږ خلک چې کوم دی دا د مایوسۍ ښکار دي دا د ژوند د ترقۍ نه چې کوم دی لرې پته کړل شوي خلک دي دا نور پرمختګ غواړي دا نور ترقي غواړي دا ژوند غواړي دا د آی ډي پیز ژوند نور نه غواړي دا د خیمو ژوند نور نه غواړي. د پېښور پریس کلب مخې ته د سنټرل کورم د پرلط روان دی د څو هفتو نه مطالبې دي د صوبایي حکومت نه ګورنر صاحب نه کور کمانډر نه چې د مونږ کوم اپریشن تاسو هلته کې روان کړی دی کوم ټارګټ اپریشن دی او په هغې کې هلته کې بیا تاسو کوم ډرون اټیک راون کړي دي کوم ماټر ګولو شیلنګ راون شوي دي دا په فوري توګه باندې ودرول شي. کورم چې څومره ولسونه دي هغه 40,000 ولسونه چې کوم دی یا بې کوره شوي دي آی ډي پیز کړي دي فیصل آباد د لاهور د نورو چې کوم قومونه دي د هغو په شان دي دا هم پرمختګ غواړي دا هم انسانان دي د خدای دپاره چې کوم دا جرنیلان دلته کې په دا خاوره باندې کم دلته کې دا پراکسي دا ډالري جنګونه راوړي دغه ډالري جنګونه دا پراکسي جنګ چې کوم کاروبار دی دا نور پان کا دا د طالب په نوم باندې دا د فوځي په نوم باندې دلته کې کومې لوبې په دا پښتون وطن کې روانې دي دغه نور دلته دا خلک نه غواړي دا خلک نور اویر شوي دي دا پوه دي دا بیدار دي دا د تاسو لوبو ته خبر دي د تاسو چې کومې نړیوالې جګړې دلته کې روانې په دا باندې دا خبر دي دغه پر امن خلک چې کوم نستي دغه مطالبه ده چې دلته کې موږ ته پر امن ژوند وکړل شي موږ ته چې کوم دی نور دغه د تشدد ولا د جګړو دلته کې چې کوم موږ ټارچر کېږو یا د هلته کې په چک پوسټونو باندې کم تذلیل روان دی د خویندو کم تذلیل روان دی د سپینګرو کم تذلیل روان دی د مشرانو کم تذلیل روان دی دا د نور بند کړ شي دغه ډرون اټیک ته بند کړ شي دا چې کوم کولیټرل ډیمیج روان دی دا کولیټرل ډیمیج ته بند کړ شي دوی یو نوم ورکړي یو کولیټرل ډیمیج یعنی په یو کور باندې بم وغورځوي په هغې کې ماشومان په هغې کې ښځې په هغې کې سپینګري په هغې کې ځوانان 21 22 شل تنه کسان چې کوم دي په هغوی یو یرغل وشي په هغې یو بم وغورځوي او په هغې کې د خلک مړ شي بیا یې په نتیجه کې دوی یو جواز ورکړي چې دلته کې یو دهشتګرد و په هغې کې دوی بیا دا نوم ورکړي چې کولیټرل ډیمیج دی نو موږ دا پیغام ورکوو دا خبره کوو چې کولیټرل ډیمیج دې ته څنګه وایې کولیټرل ډیمیج خو چې کوم دی د چچکو په کور دی چې دلته کې دی په د آرمي پبلک سکول کې د 200-300 ماشومان ووژل او د هغې باقاعده چشمدید ګواهان په خپله هغه تصدیق کوي اظهار کوي احسان الله احسان چې دا مو ویشتي دي هغه تو په چچکو کې وساتلو همداشان د پینټې په پټ آباد کې دی چې کوم دی اسامه بن لادن وساتلو هغه پسې ته کولیټرل ډیمیج نه کوي کولیټرل ډیمیج د تو په کور دی چې وشي نه د مو د عام ولسونو نه د عام د مو د خلکو مونږ د ټولو اعلی چارواکو ته ادارو ته دا خبرتیا او دا پیغام ورکوو چې نور دغه عمل چې کوم دی دا ودرو دا عمل غیر انساني دی دا غیر روایتي دی دا غیر اسلامي دی او دا د پښتنو سره چې کوم دی یو سوتیلي ما سلوک روان دی د قبایلو سره مونږ خواست کوو چې دغه عمل ته نور ودرول شي او که چېرې دا عمل ونه درېدلو نو موږ به د په خلاف باندې سخت مزاحمتونه وکړو انشاءالله موږ د قرم ولسونو سره موږ ټول پی ټي ایم خیبر او ورسره موږ پی ټي ایم باړه ټول تنظیم ویلوړ یو موږ به ټول انشاءالله مالي جاني او سره فاینانشلی په هر لیول باندې چې کوم دی سپورټ ورکوو د سوشل میډیا د لارې به سپورټ ورکوو د دوی به موږ ملګرتیا کوو دا د موږ خپل ولسونه دي که کورما دو که باجوړ دی که شمالي وزیرستان دی که جنوبي وزیرستان دی که هغه سوات دی که هغه دیر دی که هغه اورکزی دی که هغه کومه سیمه کومه خوره ده دا ټولې د موږ شریکه خورې دي دا ټوله شریکه خوره ده د موږ دا موږ مورانۍ خوره ده په دا باندې به ننګ کوو په دا به غیرت کوو په دغې لپاره به موږ ودرو
او ان شاء الله تعالی چې تر کومه پورې په دا خوره کې ظلم روان وي، په کومه پورې په دا خوره کې فسطیت روان وي، تر کومه پورې په دا خوره کې جبر روان وي، د هغې په ست باندې ان شاء الله تعالی پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم او د پی ټي ایم ځوانان د پی ټي ایم مشران ان شاء الله ولاړ وي. زموږ په وجودونو کې چې تر کومه پورې ساه وي، زموږ په وجود کې چې تر کومه پورې وینه چلېږي، د دغه عاصم منیر دا چې کوم جرنیل په موږ باندې مسلط شوی دی، د دغه په ضد باندې دلته کې په پېښور کور کمانډر هاوس کې نوس کور کمانډر د دغه په ضد باندې او نور چې څومره فرعونیان دي دغه په ضد باندې به ان شاء الله تعالی موږ یو پر امنه مزاحمتي لار خپلوو. موږ به همیشه د دوی خلاف غږ پورته کوو، ځکه چې دا ظالمان دي، دا جابران دي، دا دلته کې نه غواړي چې پښتانه پر امنه ژوند وکړي، پر امنه زندګي تېره کړي. دوی همیشه غوښتلي دي، همیشه دوی دا کوشش دی چې دا پښتانه تشدد ته مجبور کړي. دوی همیشه کوشش دی چې دا پښتانه تشدد وکړي، جنگ وکړي، جګړې وکړي او د پرمختګ نه او د اعلی ترقۍ نه دا منع شي. خو ان شاء الله تعالی د دغه دغه سوچ دغه فکر دا به موږ د منځه وړو او موږ به د خپل قوم چې کوم دی د نوی نسل چې کوم دی دا به موږ ان شاء الله تعالی روبوسو. ډېره زیاته مننه.